برکات دښتې څه لکه تفسیر میزان کې علامه محمد حسین طباطبایی بزرگوار هغه صاحب تفسیر میزان یې څه البرکت دوام الخیر و استمراره برکات دښتې څه یو شای خیر و فایده و اثار جاری وي بقی وي کار کم وي پیسې کمې وي اولاد کم وي خو نتیجه یې زیاته وي فایده یې زیاته وي دې ته موږ برکات نه یایو برکات دا دی څه یوه شي فایده زیاته وي یوه شي اثار زیات وي یوه شي نتیجه زیاته وي زه یو مثال در کوم قرآن کې دوه ځایه لا تقتلو ټکی راغلی دی یو وړوکی غوندې نهي از منکر شوی دی هغه برکات ته کسه سوره زیات و یو وارې څه کله یوسف پیغمبر خپل وړونو روان کړی و څه قاتل کی قاتل منصوبه ورته جوړه کړې وه ځوان صاحب بتللو ایوه ورور څه هغه تاسو یوسف علیه السلام فلم کې هم کتلی دی ایو ورور ټکې وکړلو څه لا تقتلو قتلوی ما مړکوی ما ګرچې د هغ یوسف پیغمبر قاتل پروګرام و خو یو ورور صرف دا خبره وکړه نهي از منکر یې وکړلو څه ما یې قتلوی مړکوی ما کویو ته یې واچوئ تاسو مقصد دا پراشي دا به نشي مړ هغه فایده څه وه یو وړوکې غوندې یوه وړه جمله وه یو وړوکې غوندې کار و یو وړوکې غوندې نهي از منکر و فایده یې دا ووتله څه یوسف پیغمبر قاتل نه باد شو مصر ته لاړو د مصر حاکم و بادشاه جوړ شو هغه مصر عظیم ملت و امت یې قحطۍ نه باج کو مرګ نه باج کړلو هغوی دپاره منجي وګرځېدل نجات دهنده وګرځېدلو یو انداش یو بل ټکی قرآن کې راغلی لا تقتلو کله څه فرعون دربار ته هغه د موسی علیه صلات وسلام څه کله وړوکی و هغه ګهوره ورسېدله اوبو په ترو څه مور اوبو باندې سپرلی و سمندر باندې څه کله هغوی هغه وړوکې بچی راواخیستلو فرعون اراده وه څه قتل کي اما د فرعون کوله حضرت آسیه علیه السلام هغه څه وله شوهر ته څه لا تقتلو ما یې قتلوه ما یې مړ کوه وبیستو کور کې مو بچی شته نه دی مو سره به کور کې وي هغه فایده ای کې وې جملې برکات یې دومره و فایده یې دومره وه اثار یې دومره و څه هغه موسی علیه السلام هغه د فرعون دربار کې ستر شو لوی شو هغه ته پیغمبري ملاو شوه هغه پیغمبر ګرځېدلی و هغه ذریعې سره بني اسرائیل مظلوم قوم ته نجات ملاو شولو فرعونیانو ته شکست ملاو شولو نو برکت دښتې ای څه انسان کار وي کم پیسه وي کم اولاد وي کم خو فایده یې وي زیاته کار زیات دیر کی 15 روپۍ وي 500 روپیو کار دیر کی 50 روپۍ وي 500 روپیو کار دیر کی 500 روپۍ 5000 روپیو کار دیر کی دې ته یې برکات دې ته نه برکت دې ته نه وي چې خامخا 2 لکه روپۍ وي 10 لکه روپۍ ورنه جوړې شي نه 2 لکه روپۍ در سره دي خو 10 لکه روپیو کار دیر کوای شي په خمار یې در اتلای شي ضروریات د پرې کیدای شي ورسره مشکلات د حل کیدای شي ورسره مسایل د ورسره حل کیدای شي ته برکات نه وي پیغمبر اکرم به څه کله پاڅېدو خوب نه اولین ټکې اولینه جمله به څه هغه د کول هغه به اندا ویله خدای ته اللهم انی اسألک خیر هذا اليوم و نوره و هداه و برکته پروردگار ای دغې ورځې خیر و نور و هدایت و برکت درنه غواړم یعنی هغه به هرې ورځې برکت دعا خدای نه کوله څه خدای دغې ورځې کې برکت درته وچی کومې ورځې کې خدای برکت وچی هغه ورځه میاشتې څه برابره وي هغه ورځه دوره کار کوي انسان ته دوره برکت فایده وي چې میاشتې برابر فایده وي کومې میاشتې کې خدای برکت وچی لکه څنګه مولا به دا جمله امام صادق علیه صلات وسلام نه راغلي دی چې کله میاشته بې ولده هرې میاشتې ابتدا کې به ویله اللهم بارک لنا فی شهرنا خدای دا میاشته مو ته مبارکه وګرځوي کومه میاشته څه مبارکه وګرځېږي هغه یې ټول کال فایده دیر کوي یوې میاشتې کې انسان دوره کار کوي دوره فایده ورته میلویږي څوره فایده ټول کال کې انسان ته میلویږي څوره کار انسان ټول کال کې کوای شي دې په مقابلې کې څه کله برکت نه وي ټول کال خوارۍ وکړه یوې میاشتې برابر نه وي ټولې میاشتې خوارۍ وکړه یوې ورځې برابر نه وي ټول عمر خوارۍ وکړه یو کال برابر نه کیږي څوره پیسه دولت څه زیات دی خو فایده نه دیر کوي بې ځایه د نه ځي پیښې زیاتې وي مشکلات زیات وي بیمارۍ زیاتې وي تکلیفونه ورکې زیات وي نو
ما او تاسو ته پکار دا دی چې خدای نه زندګۍ کې برکت وغواړو. خدای چې کله کومې زندګۍ کې برکت واچوي، کامه پیسه به وي، کام بچی به وي، وړه خونه به وي، ساده خونه به وي، کام آمدن به وي، خو انسان ضروریات ورسره پوره کیږي، انسان مشکلات ورسره حل کیږي، انسان ته فایده زیاته ورکوي.